حالات واقعات داسې دي چې تنګدستي سیوا شوې ده، پریشانی ده، خصوصا د مال بل ضروريات سیوا شو، خواهشات سیوا شو، او د هر انسان دا خواهش وي چې زما سره د پیسه ډیره وي، مال دولت د را سره ډیر وي. ډیر کم خلک دي الله والا خلک دي چې هغه خو موږ ته معلوم هم نه دي، په نظر هم نه راځي چې هغوی د پیسو غم نه کوي، د دنیا غم نه کوي. نور زمونږ څومره معاملات چې دي، څومره چې زمونږ چارج پیرچل دی، نو بغیر د پیسې کار نه چلیږي. نو دې کې وظیفه کې به زه تاسو ته داسې نه وایم که څوک پیسې غواړي، پیسې هر څوک غواړي او دولت هر څوک غواړي. الله رب العزت دې هر چاله د حلالو رزق ورکړي، د حرامو نه دې الله وساتي. الله رب العزت خزانو کې چې کوم دی څه کمی نه راځي. یا څوک قرضدارې وي، ګورئ الله دې له اول دا دعا ده چې الله دې د قرض نجات ورکړي. مقصد د دې نننۍ وظیفې چې دی دا صرف مالی پریشانی ده. مالی پریشانی خو دا هم ده چې یو سړی قرضدارې وي، خلک یې تنګوي، او یا نور څومره مسایل چې دي، چا جنکۍ په کور کې ناستې ودرې نه کېږي، د چا خپل کور نشته، د چا کاروبار نشته، د چا کاروبار شته دی او چلیږي نه. نو دا د یو کس نه داسې د دې برکات ثابت دي چې هغه وایي چې ما باندې کروڑونه قرض و، خپل کاروبار کې مې دومره تاوان وکړو چې زه کروڑونو روپۍ قرضدار شو، او هغه قرض چې دی بیا مې په سود پیسې راواغستې او هغه سود به راپسې سود د پاسه سود خطه. نو هغه چې کوم دی هغه ویل بیا راته چا د صورت مؤمنون چې کوم دی آخري 4 آیاتونه دا چا وښودل، ما به دا بار بار ویل او د هغې نه پس به مې دعا کوله. الله رب العزت زما قرضونه هم ختم کړه، زما هغه ټولې پریشانیانې هم ختمې کړه، او الله راله دومره مال راکړه چې هغه مخکې هغه زه چې کله غریب شوی نه وم، د هغې نه هم راسه الله پاک ډېر مال الله مال راکړه. نو د سوره مؤمنون آخري 4 آیاتونه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. دا 4 آیاتونه دي چاته نه یاد. نو نن سبا ماشاءالله په هر کور کوڅه جومات قاری موجود دی، د هغې نه د آیات کوي، او دا چې کوم دی وایي انشاءالله والعزیز کوم چې د قرآن د آیات یا د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د مسنون دعاګانو نه کوم وظیفه زه تاسو ته ښیم، د هغې به انشاءالله زه ذمهوار یم که تاسو په صحیح طریقې سره دا وکړه، پریشانیانې به الله ختمې. چې کومې مې ورته وویله هغه پریشانیانې به هم ختمې، او چې کومې مې ورته نه مې ویلي الله رب العزت زموږ نه خبر دی. ته چې کله هغه ته دعا کې الله رب العزت به ستاسو پریشانیانې په خپله ختموي. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو مسلمانانو څومره پریشانیانې دي، وړې دي او که غټې دي، ټولې دې الله دا پریشانیانې زمونږ ختم کړي او مشکلات دې الله زمونږ آسان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.